الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا څلورمه دغه ده مرحله ده رسېم او دویم تر مخه ویلې که یو سړي خپل ښځې ته په سر کې ګوتو سره اشاره وکړه د طلاق یعنی لفظ سریع یا کنایه ونه وایه خالی دا ګوتې ورته داسې کړي نه چې د طلاق ورته وکړي څنګه دی الابتاء بتوفیق الله تعالی صرف په ګوتو سره ښورولو سره د آخره سما شوه چې مرزاده ګونګ دی او بیا دغه الفیات د عارضي ګونګ سي مرزاده نه د کوچنیوالي سره ګونګ سي بیا دا ګونګ دایمي سي تر مرګه پورې که دغه نه وه بلکل یې طلاق په ګوتو نه واقع په خوله نه او که دغه وه نو بیا ورته ګوري څو شرطه پکښې دي یا د مرزاده ګونګی دی یا وروسته ګونګی سو خو دا ګونګتوب یې څوک سو همیشه سو تر مرګ هم دی په ګونګتوب مړ سو لیکن اوس یې اشاره د طلاق وکړل داسې اشاره یې د طلاق وکړل چې د هغه زما خبرو ته غوږ نسئ مفهوم بل شی نه فهمېدی بل شی نه دین فهمېدی خو و کتابت هم نه وزده کتابت شته و اشاره یې بیا نه ده معتبر او اشاره هم دا چې مفهوم اشاره وه چې دا دوی ډېر وار وار اټکلولی وو چې دغه بلکل د ده مراد دا طلاق دی که دغه و بیا د ده طلاق په ګوتو واقع کېږي چې هغه څوک ونه خو ګوره کتابت به نشي کولی اشاره به مفهوم وي دی به مرزاده وي یا رضي تر مرګه به بیا څوک وي کنی نه دا هم درې مختار 421 دوم جلد او تعتاوي پر درې مختار باندې دوم جلد 125 او کاجي خان پرامشت اندې څلورم جلد 422 او فقه المقارنه لسم جلد 4808 او اکانیا څلورم جلد 8 او فقه حنفي دوم جلد 243 او کاملیه 420 او فقه اسلامي واجب تو نم جلد 4915 موسوعه فقهیه 90 جلد 15 او هندیه جلد اول 345 او سلطانیه 216 او مغنی د ابن قدامه وم جلد 2380 او فقه پر مذاهب اربعه څلورم جلد 215 او حسن الفتاوی پنځم جلد 216 او پیازاد الفقه 249 او جامع الرموز جلد اول 513 امداد الاحکام 428 او فتاوی نوازل اصول نه نیویم الاستبتاء طلاق په کتابت جایز دی کنه د سره نوشته ما چې د طلاق وکړي الابتاء بتوفیق الله تعالی دلته ډېرې غټې خبرې دي که چیرې د نوم نوشته کوي طلاق بیا درته وایم او اوله خبره دا ده چې که مصدر و مانوان په نامه سره ویاین د خپلې ښځې نوم یې پکښې لیکلی و په دغه صورت کې طلاق مطلقه واقع کېږي یعنې کنیت د طلاق وي کنیت د طلاق نه وي په خط کې نوشته کوي چې دغه ښځه پر ما طلاقه ده نور کنیت وي که نه وي کنیت طلاق معلق تر شرط تعلق لري او که معلق نه ځای پر ځای طلاق دا یو صورت دی دوم صورت دا پر درې صورت دی که مانوان په نامه نه و لیکن ښکاره وي پر کاغذ یا پر دیوال یا پر مځکه یې ښکاره ولیکئ فهمیږي هر سړی دا خط ویلی شي دا خط ویلی شي خو د مینې نوم یې نشته پکښې خالي الطلاقه په دغه صورت کې کنیت د طلاق وکړي هم طلاق کېږي کنیت د طلاق ونه کوي نه واقع کېږي دا ځای نه تاسې دا کوي دا ځای جبه ځای دی ښه هغه دا دی پر کاغذ نوشته کې پر دغه خو نوم یې د مینې هم نه وي کنیت بیا واقع کنیت ونه دی دریم صورت دا دی چې مصدر و مانوان په نامه هم نه وي او ښکاره هم نه وي لکه پر هوایه ولیکي یا پر چا پر اوبو نه پر اوبو ولیکي هغه داسې خرابېږي معلومېږي نه نو په دغه صورت کې چې پر هوا یا پر اوبو یې ولیکي یعنی پر دا شی ولیکي چې فهمیږي نه په دغه صورت کې طلاق نه په راځي مطلقه اصل دا دی که کنیت وي که نه وي دا بیا د مختار دوم جلد 415 او تعتاوي پر د مختار دوم جلد 118 او هندیه جلد اول 380 او قاضي خان پرامشت دی جلد اول 451 او فقه اسلامي واجب تو نم جلد هغه 4902 او مبسوط د سرخسی شپږم جلد 165 موسوعه فقهیه 90 جلد 420 او فقه المقارنه لسم جلد 2828 او فتح القدیر څلورم جلد 15 باری رایق دریم جلد 422 او مغنی د ابن قدامه وم جلد 290
او بدایي و صنایع دوم جل 132 آزاد الفقيه 318 او محمود الفتاوا دوم جل 125 اصلیه 8 او فتاوی اکانیات څلورم جل 40 او فتاوی مختصر القدری 140 لباب 242 او فتاوی فریدیه 5 جل 216 او فقه پر مذاهب اربعو څلورم جل 255 امداد الفتاوا دوم جل 290 او سلطانیه 200 دا سوله والله سبحانه